پښتنو خور ته متوجه شئ ستاسې د بېغورۍ ستاسې د ناغېړۍ د مشرانو دا پایلې دي چې په 80 کالو کې ستاسې اولادونه ستاسې دشمن تاسو ته وروزل چې نن ستاسې بچیان چې تاسو ورته پام نه کاوه او دشمن درته وروزل چې نن تاسو ژوند ته نه پرېږدي بچي ستاسې دي کار پنجاب ته کوي کار ستاسې دشمن ته کوي د نړیوالو بچیان چې کله زده کړې وکړي بیا ولس او د خپلې خاورې خدمت کوي هغې ته کار کوي خو ستاسې بچیان چې زده کړې وکړي بیا د پنجاب نوکران شي په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې بیا د خپله مور خپله خور خپل قام خپل ولس خپله خاوره خرڅوي چې بیلګې د خیبر د لویې جرګې پنډغالی دی تاسې به لیدلی وي په دې کې ټول پښتانه وو خو دوی هغه پښتانه چې بچي ستاسې دي خو ننګ پکې نشته روزلي درته پنجاب دي چې نن په دغه بچو باندې تاسې بې عزته کوي ستاسې په خاوره یعنې په خپله خاوره باندې د افریدو بچي دي د شینوارو بچي دي د کوکې خیلو بچي دي د سلمانیانو بچي دي او ښکته دا نور د باجوړ او د دوی ورکزي دي او بنګش دي او مومن دي راځي نن تاسې وژني دی د 80 کالو پیل دي تاسې په دې باندې فکر وکړئ چې د 80 کالو چې د سپینګیریم ژوندي دي د دوی پلرونه هم ژوندي دي نن بچیان دا کارونه کوي چې خپل د زرونو کالو هغه جرګې چې دوی ور باندې پریکړې کوي بدیانی او څه چې ور باندې وشي دوی ور باندې کوي نن ستاسې بچی راځي تاسې دې ته نه پرېږدي تاسو څه فکر په دې باندې کوئ یو څو ملت سترګې پټې کوي په خپل ګریوان کې وګوره چې د دې نه پیدا شي او هغه هم درته پنجاب روزلی دي هغه به څنګه وي ستاسو بچي نن تاسې دې خبرو ته نه پرېږدي د پښتون دود او دستور او د زرګونو کالو هغه جرګې چې دوی ور باندې پریکړې کوي او نړیوالو د تاسو نه زده کړي دي هغې ته مو ستاسو بچي نه پرېږدي بیا د دوی نه چې پیدا وي او هغه په اقتدار باندې راشي قدرت د هغې په لاس کې راشي په لیاز د خدای باندې وخت تیر نه دی په یو غږ باندې ملي پاڅون وکړئ راپاڅېږئ او داسې کارونه وکړئ د پښتنو وختینی کلتور چې هر یو په پولیس کې وي یا په بل کوم یو محکمې کې وي او راځي او په دې جرګې باندې دوی ته تعرض وکاندي او یا فیر ور باندې وکا یا یو غاز یا بل شی ور باندې وکا دا غوي کورونه باید وسوځول شي هغوی باید ناغه شي ناغې ور باندې کېدوي دا ټول کامونه د باجوړ د سوات مومندونه تر تیرا پورې تر چمن او د خیبر ټول کامونه سره کېنی باید د دې نه کار واخلي چې کله مو دا وکړه دوی به بیا په خپله پوه شي که نه دا درته پنجاب روزلی دي په دوی کې نه ننګ شته په دوی کې نه غیرت شته په دوی کې نه وجدان شته په دوی کې نه پښتو شته په دوی کې نه ایمان شته په دوی کې نه هغه د نرتوب جذبه شته چې زه په خپلې خاورې باندې خپل رور څنګه په رور باندې فیر کوم او زه خپل مشر څنګه جرګو ته نه پرېږدم دا د دې نه چې لاړ شي هغه د جمعدارانو زموږ او ستاسو ځای کې چې جمعداران دي هغه ټټېګانې چې پاکوي ټټې د پاکي کا 15,000 روپۍ به وګټي ریړه د ودرې هندواڼې د خرڅ کا بینډۍ کچالان د خرڅ کا لوګان د خرڅ کا لاړ د شي دیاړي د وکا زر د دې بې غیرتۍ د نوکرۍ نه ښه ده چې ته د بادار سترګو ته ګورې په خدای کې درته یو 2,000 روپۍ زیاتې که چې تا په خپلو پښتنو باندې ډزې کړي دي خبرې ډېرې زیاتې دي ټول مرګړي لګیا دي ور باندې خبرې کوي خو وخت درنه تیریږي د دوی بچیان به کټر پنجابیان وي او د پنجابیان داسې سپي به وي لکه پنجابیان چې د پیرنګیانو سپي دي دوی به د هغوی سپي وي د غلام بچي به وي او د غلام به وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین نور قضاوت په تاسې